نن می یو ویب سایټ ده نو می رانه هیر سول خو زه بیا درته وخیم په دې کې دا جالبه خبرې راوړي دا کوپری نړۍ کې چې څوک اسلام قبلوي. یو د پانتون استاد ده دا ډاکټر هم ده او د عملیاتو او ډاکټر هم د عملیات کوي. نو د دې لور پیدا سو لکه چې لور پیدا سو دا لوري او د زړه تکلیف درلودل نو سي هغه نهایت د مرګ حالت را نږدې سوي او ډاکټران ورته وی چې دا نور امړه د نور د ځوان نسی کولای. دغه جراحي ډاکټر خپل قصه کوي اوس لوی دعوتګر د په اروپا کې دا ملحد وو او د ټول عمر د اسلام په ضد باندې تیر کړ، د قران او د دین په ضد باندې تیر کړ تر دغه وخت پورې چې د اسلام قبلې. نو دی وایي چې زه کله مایوسه شوم چې ډاکټرانو ویل چې نور انجلي ختمه ده او ماته معلومه سوله چې انجلي نور ژوندۍ نه پاتې کیږي. نو راغلم پټ یو ځای یوې کوټې ته راغلم وایي لاس مې پورته کړل چې ای رب العالمین یا الله ته حقیقتا موجود یې نو د ما دې لور ته نجات ورکړل. که د ما لور ته نجات ورکړل نو زه به بیا په تا باندې ایمان راوړم. دا خبره مې وایي وکړه او د زړه له اخلاصه مې وکړل. نو کله چې خپل وطاق ته راغلم هغه بچی ته چې مې راغلم وایي ډاکټران هم حیران دي، ټول حیران دي چې هغه بچی مې وایي بیداره ده او هیڅ تکلیف یې وایي په وجود کې نشته. الله اکبر. کله چې وایي دا نشته نو وای ډاکټرانو ته مې دا قصه نور ونه کړې چې زه څنګه یوې کوټې ته تللم په تنهایي کې مې چاته غږ کړی ده، چاته مې اواز کړی ده، ځکه هغه ټول ملحدین و هغه خوا کې چې مې شاوخوا. نو کله وخت چې دا لور ته مې اسپتال نه راووتم نو وای ما د حقیقي دین په لټه کې سوم. بوذیت مې مطالعه کړل، مجوسیت مې مطالعه کړل، شیطوب مې مطالعه کړل، یهودیت او نصرانیت چې څه مذهب دی په دنیا کې ټول مې مطالعه کړل. اخیر کې وای ملګری مې راغلل دی وای قران کریم راکړل. نو د قران کریم ترجمه په انګلیش باندې سوي و. کله چې مې وای دا قران کریم تلاوت کول دا هر حرف چې مې ویل نو حیرانېدم. دا هر حرف چې مې ویل خپل رب مې پیژندل، خپل خالق مې پیژندل. نو د قران کریم مطالعه چې مې کله شروع کړله په دې وخت کې مې نور ځان قابو نه کړل او مې ویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. الله اکبر. نو کله چې مې دا قبول کړل نو اوله سر وایي ښځې طلاق رانه واخیستل. د دین په لار کې تکلیفونه د الله دپاره تکلیفونه ګالل دا د هر چا کار نه ده. نو ښځې مې طلاق رانه واخیستل، بچیان مې ټول رانه لاړل. نو امتحانونه ووایي را باندې، مور و پلار هم وایي راته ویل چې نور د مخ ونه ګورم وځه رانه. هر څه مې وایي له لاسه ورکړل، هر څه مې له لاسه ورکړل، خو د هر څه په بدل کې وایي رب مې پیدا کړل. د رب په بندګي کې وم، عبادت کې وم، خو مور و پلار سره به مې کله تماس درلودل. خو یو څه وخت په تېرېدا سره مور و پلار مې وایي اسلام را سره قبول کړ. الله اکبر. نو وایي د خوشحالي ځای دا ده چې د ما مور و پلار وایي په اسلام باندې مړه سول. دی اوس هم ژوندی ده. الله داسې دعوتګر جوړ کړل اوس د ده په لاسونو باندې په زرګونو خلکو اسلام قبول کړی دی. دغه کس ماشاءالله بس نو چې الله پاک چاته هدایت کوي نو دا نه وایي چې کور دي چې دا خبره مې د څه شي دپاره درته وکړله د قرآن کریم دپاره. د قرآن کریم کوشش وکړي قرآن کریم چې کوم په انګلیش باندې ترجمه سوی وي هغه د خلکو ته ورکوي نو هغه ترجمه یې هم کولی سي، تلاوت یې هم کولی سي او په ماشومانو باندې خو یې ویل او دم کول هیڅ حرج و مشکل پکې نشته.